الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيض العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلقناكم ازواجا دا دریم نعمت ته الله یو خلقناکم ما پیدا کړی ستاسو ازواجن کل ازواج او یا ازواجن جوړه نارینه او زنانه نارینه او زنانه د پاره د توالد او د تناسل الله استاسو ما دا اراده کړی دا چې دا سلسله د توالد او د تناسل دا جاری وي دا په غیر د دین نه کیږي ښا یسو په روایت نارینه او زنانه هغه یو بل سره ملاو نشي دا غینه دغه سلسله نه را پیدا کیږي نو الله ما تاسو ګرځولې است ازواجن جوړه معنا نارینه او زنانه یا ازواج په معنا د اصناف او د انواع الله ما ګرځولې است تاسو چې کوم دي اصناف قسم معنا رنگونو په لحاظ سره د صورتونو په لحاظ سره د استعداد په لحاظ سره سمې تور پیدا کړي څه سپین څه نارینه څه زنانه څه یو رنګ کې څه بل رنګ کې اصناف او ازداد دا نظیر دی د پاره د اختلاف د جزا الله یې څنګه تاسو دنیا کې مختلفي وي د رنګ په لحاظ سره د صورتونو په لحاظ سره د استعداد په لحاظ سره د قیمت پر ورځ به ستاسو جزا هم د قسم متفاوت دی قیمت کې به هم هر سړي ته د خپل عمل موافق جزا ورکول کی وجعلنا نومکم سباتا الله یې ماګر زولې دې خوب ستاسو چې کوم دې سباتن سبات په دوه معنی سره راځي یو د سبتن ماخوذ دے سبت انقطاع ته ویل کیږي دیم ثبات راځي په معنا د راحت او د آرام سره او دا دواړه معنا صحیح دي الله یې ماګر زولې دې خوب تاسو چې کوم دې ثباتن منقطع چې کوم دې قطع کوونکې د حرکت او د حسنا تاسو کله د شي به حرکت نشي کولی بیا تاسو هیڅ قسم حس تاسو کې نه تاسو خواته چې کوم دی وای ډبامې ولګي یو په نه پويږي ستاسو خلک چې کوم دی رد بدوي ته ودی سم نه پويږي نو دا نذیر دی د پاره د قطع د لذات د دنیا الله وی څنګه تا ود کما تاکه حس او حرکت نه پس نه پويږي الله وی دقه سره د دنیا لذات بتانه پاتې شي دا بقته شي دا بنای بیا چې کله ته مرشي دا دنیا ټول لذات بتانه ختم شي نو دا نذیر دی د پاره د قطع د لذاتو د دنیا او یا ما ګرځولې خوب تاسو آیا صوباتن دا سبب د استراحت او د راحت او د آرام ابن قتيبه په قول باندې ښه راحتن لابدانکم ټول ورځ چې کوم دې تاسو کسب ګټه کوي قال خپل کارونه کوي زمینداری کوي دکانداری کوي تاسو چې کوم دې وظیفه والا خپل حرکتونه کوي او موږ خپل سبقونه وایي پوښ او چې کله شپه شي ښه ټول په آرام شي الله پاک شکر چې خوب را لګلې دي استراحت د پاره کې دا خوب نه وي ښه موږ تاسو بس کوو بیا ولدي کارونه سم تنګ شي وجعلنا نومکم الله ما ګرځولې دې خوب تاسو چې کوم دې صباتن یو سړی چې څومره ډیر ستړی شي ښه او چې یو لس منټه خوب وکړي خاص کر د ګرمۍ قیلوله ټول ستړی والی ختم شي بیرته تازه شي بیا دې کار ته نه وي شي وجعلنا الليل لباسا الله ما ګرځولې د شپه لباسا ساترا لكم دا کل لباس دلته تشبیه ده
الله ما ګرځولې دا شپه ستاسو لپاره کل لباس په شان د جامې لکه څنګه په دې جامه باندې ستا بدن پټ وي ستا عورت پټ وي ستا حیا او عزت په پټ وي دغه رنګ دا شپه هم الله پاک ساتره ګرځولې ده ډیر خلک داسې دي چې هغه بعضې کارونه د ورځې نشي کولی هغه د شپې کوي نو په شپه باندې هر سړی په ارامي دی خپل کار ته وزګاري لکه څرنګه چې په جامه باندې زمونږ او ستاسو حیا پټه عزت پټي نو دغه رنګې وایه دا شپه هم ده دا نظیر دی مثال دی د پاره د ستر د دنیا هغه ثمراتو د اعمالو لره دنیا کې مونږ او تاسو ګوره دا کم چې کم دی یو دوه میاشتې ترجمه وکړه خو مونږ او تاسو ته به 2 روپۍ هم چا رانه کړي مونږ او تاسو ته به چې کوم دی 2 کجوري هم چا رانه کړي داسې ده که نه ده څومره تکلیف هم تېر کړو نو وایي دا ساتره ده نظیر یې د پاره د ستر دنیا ثمراتو د اعمالو لره لږ شان ته صبر وکړئ چې سترګې هم پټې شي پته به ته ولګي دنیا نه ده دنیا دا خو الله څنګه شپه ساتره پیدا کړي داسې دا دنیا هم الله ساتره پیدا کړي د ثمراتو د اعمالو نه چې کله سړی وفات شي ته ته پته ولګي چې او ما په دې 2 میاشتو کې څه کړي انشاءالله زمونږ کلکه عقیده دا ده چې په دې څه کم 2 میاشتو به الله داسې اجر راکوي داسې ثواب چې هغه به د دې د دنیا د ټولو نه زیات به راوي د دې دنیا د نعمتونو نه به زیات وي خو لږ شان ته صبر پکار دی دومره صبر چې بس د دې دنیا نه سترګې پټول او انشاءالله زموږ عقیده دا ده چې بس د خدای نعمتونه وي تاسو ته ما ویلي زموږ یو استازو چا ورته ویل چې مولوي صاحب محترم تاسو ته چې کوم دی دا تقاعد میلاویږي که نه دنیا کې څوک ورته پنشن وایي او ورته وایي نه زموږ دنیا کې موږ ته پنشن نه میلاوي موږ ته آخرت کې میلاوي نو انشاءالله دا زمونږ ستاسو د اعمالو ثمره چې ده د دې مثال چې کوم دی د تقاعد دی د دې مثال د پنشن دی دا به جمع کېږي دا به ټول په یو ځای دا پړ میلاوي لکه اوس وخت کې خلکو تقاعد واخیسته که نه چې چا دومره څومره ډېر وخت چې کوم دی مسؤلیت کړی هغه ته ډېر ورکړو چا چې لږي نو هغه لږ دقسې قیامت کې به انشاءالله موږ تاسو ته الله پاک تقاعد راکوي الله دې پکې نصیب وکړي په خیر سره وجعلنا الليل لباسا الله ما ګرځولي ستاسو لپاره شپه کل لباس په شان د جامې دا ساتئ په شپه کې چې کوم دی د څوک چا نه خبر چې دی غریب په څه کومه بستره کې شپې تېره کړله په ځمکه هم لاس دی په بستره هم لاس دی په فرش هم لاس دی خبره خو پوه شي که لکه خلک وایي که نه وایي دا خېټه نه ده خېټه د دې مثال د بلا دی دې ته دی چې هر شی ور واچوو که نه پته نه لګي په دې وجې نه ښکلی لباس اغونده څوک به دا نه وایي چې دا سړی خوار دی غریب دی د خوراک خو پته نه لګي که هر شی دې ور واچوه پوه شي که نه دقه رنګې دا شپه هم دقسې زموږ ستاسو لپاره ساتیره ده وجعلنا النهار معاشا الله پاک وایي ما ګرځولي ده دا بل نعمت دی ورځ معاشا دا مصدر میمی دی معنا دا معاش معنا څه سبب د زندګۍ یا وقت د طلب د معیشت دپاره دا مثال دی او نظیر دی د کون د آخرت معاش دپاره تحصیل د دغه ثمراتو الله وایي آخرت کې به تا ته د دغې ثمراتو چې کوم دی حصول راځي تا ته به دا ثمرات کله میلاویږي چې څنګه الله پاک ورځ سبب د معاش ګرځولي دقه رنګې الله پاک آخرت سبب د معاش د هغه وایه ثمراتو ګرځولی دي نو تا ته به دغه ثمرات کله حاصلېږي قیامت کې دنیا کې به تلوار نه کې وبنینا فوقکم سبعا شدادا دا بل نعمت الله ما بنا کړی جوړ کړی مې دي دا هر یو نعمت 11 نعمتونه دي دا هر یو نعمت دا ګوره دلیل عقلی دی وحدانیت د خدای وبنینا الله ما جوړ کړی فوقکم د پاسه ستاسو نه سبعا شدادا و اسمانونه شدادن محکم او مضبوطو چې دا په تاسو را پریوزي نه په خپل حال به وي
الله پاک و اسمانونه پیدا کړي وجعلنا سراجا وهاجا دا بل نعمت ته او دلیل له عقلی الله وجعلنا سراجا ما ګرځولې دی وایا سراجا نور وایا وهاجا روخانا الله ما پکې نور پیدا کړی دی او بیا مې دا څه ګرځولې روخانا سراج اصل کې ډیوی ته ویل کېږي او وهاج کوم دې چمک ته ویل کېږي نو دا نظیر دی د پاره د بقا د عالم د آخرت چې څنګه دا نور رڼا ورکوي بلتا چمک ورکوي نو یاد ساتئ دغسې د عالم د آخرت به باقي دا ختمیږي نه د دنیا عالم چې دی دا پناه کېږي خو د آخرت عالم دا به باقي وي نو الله ګرځولی دی سراجا نور دا نظیر شو د بقا د عالم د آخرت او الله ګرځولی دا نور وهاجا روخانا مضیئا رڼا کوونکې غیر ته رڼا ورکوي دا مثال دی لپاره دغه تجلاتو د الله ذوالجلال په آخرت کې دا نظیر دی د هغه تجلاتو الهیو په آخرت کې د الله پاک انوار دا به په قیامت کې دومره زیات دي ښه چې الله پاک خپل دیدار چاته وښي هر څه به دې تېر شي